د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې د سره صلیب د نړیوال فدراسیون د اسیو قوانینې برخې له رئیس او مال پلاوي سره د دې وزارت د واکپال لیدنې خبر ورکړی. امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغانستان له خلکو سره په تیره بیا د روغتونونو د تجهیز برخه کې د سره صلیب د مرستو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې او همدارز له دې پلاوي غوښتي ترڅو نړۍ ته د افغانستان له وضعیت رښتینی انځور وړاندې کړي. د خبرپاڼې له مخې د سره صلیب د نړیوال فدراسیون د اسیو قوانینې برخې مشر هم ویلي چې په تیر کال کې 28 میلیونه CVC فرانګ په افغانستان کې د 15 میلیونو تنو لپاره په روغتیايي او برسولو او طبي پیښو ته د رسیدو برخه کې لګولې دي. محترم متقی صاحب د اسیا پیسیفیک مشر ته یادونه وکړه چې د افغانستان واقعي انځور او په خپلو سترګو لیدلی وضعیت تر نړیوالو ورسوي. دغه راز متقی صاحب غوښتنه وکړه چې د افغان ولس د هر اړخیز لاسنیوي چارې نورې ګړندۍ کړي او د روغتیا په برخه کې د لاشو خدمتونو د ترسره کولو لپاره د داخلي روغتونونو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له بله خوا د افغاني سرې میاشتې ټولنې واکپال له دې پلاوي سره په جلا کتنه کې په هیواد کې اړمنو ته د ښه رسیدو او طبي پیښو زیانمنو ته د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د دې ادارې د خبرپاڼې له مخې الکسندر میتیو ویلي چې دوی د طبي پیښو زیانمنو ته د رسیدو لپاره ډېرې همکارۍ ته ژمن دي. کمک‌های بشردوستانه از تمام کشورها لازم است که به افغانستان صورت بگیره و در این شب و روز باید کمک‌هایی که از طریق صلیب سرخ به افغانستان لازم است باید بیشتر شود و صلیب سرخ افغانستان باید خود تکان بده و به کمک‌های جدی بشردوستانه که افغانستان بسیار نیاز حد اکثری داره برش رسیدگی شود. در همچین وضعیت بدون شک کمک‌های خارجی میتواند در کنترل بحران بشری و اقتصادی موثریت کامل داشته باشد. در همچین وضعیت نیاز است که حکومت افغانستان با اعتمادسازی و فراهم کردن زمینه اطمینان هرچه بیشتر نیازهای کلان مالی فرصت جلب کمک‌های خارجی را بیشتر از گذشته فراهم بسازند. دا په داسې حال کې ده چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لوري د وړاندې شویو شمیرونو له مخې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو راوتو له کبله څه باندې 100 تنو ژوند بللی او تر 80 زیات کسان ټپیان شوي دي او زرګونه سوګنیز کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي.